اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن غواړم تاسو ته د شپږم فصل مهم ټکي وړاندې کړم. تمه ده ستاسو د زده کړې وړ وګرځي. لومړی مکعب مستطیل. مکعب مستطیل د هغه منظم هندسي جسم څخه عبارت دی چې ټولې سطحې یا مخونه یې مستطیلونه او زاویې ټولې بیا قایمې وي. که د مکعب مستطیل پلنوالی په W، اوږدوالی په L، جګوالی په S سره وښیو. کلي مساحت لپاره کولی شو دغسې فورمول ولیکو: A مساوي W ضرب L جمع W ضرب H جمع L ضرب H. د حجم لپاره کولی شو دغسې فورمول ولیکو: W ضرب L ضرب H. که د مکعب مستطیل پلنوالی په A، اوږدوالی په B، جګوالی په C سره وښیو، نو د قطر پیدا کولو لپاره یې کولی شو دغسې ولیکو: A مربع جمع B مربع جمع C مربع د مربع جزء لاندې. دوهم مکعب. مکعب هغه منظم هندسي جسم دی چې شپږ واړه وجهې یا مخونه یې مربعګانې وي او زاویې ټولې قایمې وي. که د یوې زولې اوږدوالی په A سره وښیو، نو کلي مساحت یې دغسې کولی شو ولیکو: شپږ A مربع. حجم لپاره کولی شو دغسې ولیکو چې A مکعب. او د قطر پیدا کولو لپاره کولی شو ولیکو چې D مساوي 3 ضرب A د مربع جزء لاندې. دریم منشور. منشور د هغه منظم هندسي جسم څخه عبارت دی چې دوه په دوه مخامخ سطحې موازي او مساوي وي او د دغو سطحو اړوند زاویې هم سره منطبقې وي. د منشور د مساحت پیدا کولو لپاره د منشور د مساحت یعنی البته کلي مساحت پیدا کولو لپاره کولی شو ولیکو چې د جانبي سطحو مساحت جمع د قاعدو مساحت. او د حجم پیدا کولو لپاره کولی شو ولیکو چې د قاعدې مساحت ضرب ارتفاع، یعنی د منشور ارتفاع که د قاعدې په مساحت کې ضرب شي، د دې څخه د منشور حجم لاسته راتلی شي. او د منشور که د دوو قاعدو مساحت د نورو جانبي سطحو مساحت سره جمع کړو، له دې څخه بیا کلي مساحت ترې لاسته راتلی شي. استوانه. استوانه هغه منظم هندسي جسم دی چې قاعدې دایروي او یوه جانبي سطحه ولري. د استوانې د کلي مساحت پیدا کولو لپاره کولی شو ولیکو: A مساوي 2 پای R ضرب R جمع H. په یاد ولرئ پای قیمت تقریبي ډول 3.14 دی. R د استوانې د قاعدې شعاع ده او H د استوانې ارتفاع ده. حجم لپاره کولی شو ولیکو چې پای R مربع ضرب H. پنځم هرم. هرم له هغه منظم هندسي جسم څخه عبارت دی چې قاعده یې یوه منظمه مزله او جانبي سطحې مثلثونه وي او په یوه راس کې سره متقاطع وي. د هرم د کلي مساحت ټاکلو لپاره کولی شو دغسې ولیکو په ډېر ساده شکل چې د قاعدو مساحت جمع د هرم، بیا یې تکراروم، د هرم د کلي مساحت ټاکنې لپاره د جانبي سطحو مساحت به د قاعدې د مساحت سره جمع کوو. د حجم پیدا کولو لپاره د قاعدې مساحت د هرم د ارتفاع سره ضربوو، په درې باندې ویشو. په دې سره کولی شو د هرم حجم پیدا کړو.
مخروط لپاره دوه تعریفونه کولی شو. اول دغسې چې مخروط هغه هرم دی چې قاعده دایروي وي، او بل تعریف دغسې ورته کولی شو چې مخروط هغه هندسي جسم دی چې قاعده دایروي او جانبي سطحه یې په یوه ټکي کې محدوده شي. لکه زه دغسې ووایم، دغه فرض کړئ چې قاعده ده او جانبي سطحه یې همدغسې ورو ورو په یوه ټکي کې څه ډول شي؟ محدوده شي. دغسې یو جسم ته څه وایو؟ مخروط. د مخروط د کلي مساحت پیدا کولو لپاره کولی شو ولیکو M = پای R ضرب R جمع L. یاد ولرئ پای خو ثابت قیمت دی، R د مخروط د قاعدې شعاع ده او L د مخروط مولد خط اوږدوالی دی. په دې سره کولی شو د مخروط څه شی پیدا کړو؟ کلي مساحت. او د حجم پیدا کولو لپاره کولی شو دغسې ولیکو چې 1/3 پای R مربع ضرب H. په دې سره کولی شو د مخروط څه شی پیدا کړو؟ حجم پیدا کړو. وروستی موضوع کوره. په تیر ساعت کې مو تاسو ته په دې باندې بحث کړی و. کوره هغه جسم دی چې ټولې نقطې، البته د سطحې ټولې نقطې د یوې ثابتې نقطې څخه په مساوي فاصله کې پرتې وي. دې ثابتې نقطې ته د کورې مرکز وایي. نو د کورې کلي مساحت پیدا کولو لپاره کولی شو ولیکو 4 پای R مربع 4 پای R مربع. او د حجم پیدا کولو لپاره کولی شو ولیکو چې 4/3 پای R مکعب. په دې فرمول سره کولی شو د کورې کلي مساحت پیدا کړو، البته مساحت. او په دوهم فرمول سره کولی شو د کورې حجم پیدا کړو. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې د شپږم فصل مهم ټکي مو زده شوي وي. بیا هم که تاسو سره کومه پوښتنه پیدا شوه کولی شئ ما ته یې د فیسبوک او یا د یوټیوب له لارې پرېږدئ، تر څو په وخت سره د هغې ځواب تاسو سره بیا شریک کړم. بیا چې د یو بل مهم درس سره څخه حضور که حاضرېږم.